رای مې د کیپ کټ خو زه ډېر زیات ستړی کړی یم. ولې خیر؟ یاره په دې کې زه اوس کله هم ویډیوګانې ایډیټ کوم، یو خو په دې کې ډېرې زیاتې مشهوریانې راځي او بل په دې کې مخکې ما کوم افیکټسونه، فلټران او ټرانزیشنان استعمالول هغه اوس ټول پر پو باندې سوي دي، هغه له ما څرپۍ غواړي. نو ته ماته یوه داسې طریقه راوښیه چې زه له کیپ کټ څخه دغه مشهوریانې ختمې کړم او دا کوم افیکټسونه، فلټران او ټرانزیشنان پر پو باندې دي او دغه پرې استعمال کړم. درښیم دې لپاره به ته د کیپ کټ پرو ورژن را ډاونلوډوې. کله چې ته د کیپ کټ پرو ورژن را ډاونلوډ کړې نو په هغه کیپ کټ کې به نه مشهوریانې راځي او بل کوم افیکټسونه، ټرانزیشنان او فلټران چې له تا چرپۍ غواړي هغه به بالکل فری کار کې کوي. خو دوستانو که چیرې ستاسو کیپ کټ هم دغه رقم سوی وي، کله چې تاسو په کیپ کټ کې ویډیوګانې ایډیټ کوئ نو تاسو ته ډېرې زیاتې مشهوریانې راوړي، تاسو ته ډېر زیات ایډزونه راوړي او بل په کیپ کټ کې ستاسو کوم افیکټسونه، ټرانزیشنان او فلټران استعمالوي هغه له تاسو چرپۍ غواړي. نو په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته د کیپ کټ د پرو ورژن د ډاونلوډېدو طریقه درښیم چې تاسو به په خپل موبایل کې د کیپ کټ پرو ورژن څنګه را ډاونلوډوئ. خو دوستانو کله چې تاسو په خپل موبایل کې د کیپ کټ پرو ورژن را ډاونلوډ کړئ نو په هغه کیپ کټ کې به نه مشهوریانې راځي او بل کوم افیکټسونه، فلټران، ټرانزیشنان چې له تاسو چرپۍ غواړي هغه به بالکل فری کار کې کوي. نو د کیپ کټ پرو ورژن به تاسو څنګه را ډاونلوډوئ؟ دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، سرچ ته به راسئ، په سرچ کې به تاسو ولیکئ APK آیډیا. کله چې تاسو APK آیډیا سرچ کړئ دغه اول ویب سایټ تاسو ته راوړي د apkidea.com په نامه. دغه اول ویب سایټ به تاسو خلاص کړئ، بیا به سرچ ته راسئ، په سرچ کې به تاسو ولیکئ کیپ کټ پرو. کله چې تاسو کیپ کټ پرو سرچ کړئ دغه اول ارټیکل درته راوړي، دغه اول ارټیکل به تاسو خلاص کړئ، لاندې به راسئ، سمپل به دوستانو تاسو په دغه ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ او کیپ کټ پرو به تاسو له دغه ځای څخه را ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو کیپ کټ پرو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ بیا کوم کیپ کټ تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړی وي هغه به تاسو له خپل موبایل څخه ان انسټال کړئ، ډیلیټ به کړئ. له هغه بعد بیا دغه د کیپ کټ پرو والا ورژن انسټال کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه د کیپ کټ پرو والا ورژن انسټال کړئ نو په دې کیپ کټ پرو کې به نه تاسو ته مشهوریانې راوړي، کوم افیکټسونه، ټرانزیشنان، فلټران چې هلته پر پو باندې وو هغه به ټوټل دلته بالکل پرې کار کوي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ آی ډي خامخا در سره فالو کړئ.